تازه خبر د ترکمنستان له لوري افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې یو ځل بیا پیل سوي. دا چې یاد اقدام چا وکړ، د ټاپي پروژې په اړه څه ویل سوي، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. ترکمنستاني چارواکي وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د تطبیق زمینه برابره سوې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا حجیوف چې د یوه پلاوي په مشرۍ یې د افغانستان هرات ولایت ته سفر کړی، ویلي چې د افغانستان وضعیت ښه سوی، نو ځکه په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د تطبیق زمینه برابره سوې ده. د هرات د سوداګرۍ خونې لخوا د خپرې سوي خبرپاڼې له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د ټاپي پروژې عمومي رئیس محمد مراد امانوف او ورسره پلاوی پرون د ټاپي پروژې د کار د ګړندي کېدو په موخه د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې له مشرانو سره وکتل. په خبرپاڼه کې راغلي چې وفا حجیوف په دې لیدنه کې وویل چې د ټاپي پروژې د تطبیق په برخه کې مهم بحث امنیتي موضوع ده چې اوس افغانستان کې وضعیت ښه سوی او په یاد هیواد کې د ټاپي پروژې د تطبیق زمینه برابره سوې ده. په خبرپاڼه کې دغه راز راغلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې روان میلادي کال به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې کار بشپړ سي او په ورته وخت کې به په افغانستان کې د پیپ تیرولو کار هم پیل سي. حجیوف وویل چې په هرات او نورو هغو ولایتونو کې به د ګاز د ویش منظم پلان عملي سي چې ټاپي پروژه ترې تیریږي. په خبرپاڼه کې دغه راز ویل سوي چې د هرات د سوداګرۍ خونې مشر محمد یونس قاضي زاده په دې لیدنه کې ټاپي پروژې ته په اشاره سره ویلي چې باید د یادې پروژې تخنیکي موضوعات له خصوصي سکتور سره شریک سي او د تخنیکي موضوعاتو په اړه له لوجستیکي شرکتونو سره خبرې وسي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.